سلام، اوسنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بندیانو د ازادېدو په تړاو د شرایطو پر برابرولو کار کوي. یو شمېر پخواني طالب چارواکي په څرخي پله او بګرام زندانونو کې د طالب زندانیانو د بایومټریک بهیر د ځنډېدو په تړاو غبرګون ښیي او وایي خلیلزاد او وسله والو طالبانو اوس هڅې چټکې کړي چې د طالب بندیانو د ازادولو لپاره شرایط برابر کړي. په ورته مهال د ملي شورا غړي وایي د سولې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نور د منلو نه دی او ولسمشر غني باید ژر تر ژره د بندیانو ازادولو په تړاو خپل فرمان عملي کړي. په څرخي پله او باګرام زندانونو کې د ازادېدونکو طالب بندیانو د بایومټریک بهیر د توقف کېدو په اړه غبرګونونه زیات شوي دي. پخواني طالب چارواکي وایي چې طالبان له امریکا سره د کړې هوکړې پر اساس د بندیانو آزادول غواړي او که دا بهیر ځنډیږي نو ورسره هم مهال به د بین الافغاني مذاکراتو وخت هم وځنډیږي. د طالبانو د وخت چارواکي وایي چې تازه زلمي خلیلزاد له طالبانو سره یو ځای دا هڅې پیل کړي څو د بندیانو آزادولو لپاره شرایط برابر کړي. طالبانو ویل چې دا معاهده موږ سره امریکایانو کړې، موږ د بندیانو خوشي کېدل د افغانستان دولت نه غواړو، موږ د امریکایانو نه غواړو، متعهدین په دې مورد کې امریکایان دي. نو امریکا او جناب خلیلزاد صاحب په دې استقامت کې مصروف دي ډېر نهایت زیات چې شرایط مساعد کړي او دا بندیان خوشي شي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي. غالبا پس د رد طالبانو نه بایومټریک سیستم په بګرام کې متوقف شوی. له دې سره په ورته وخت کې د ملي شورا غړي وایي چې دوی هم باګرام او څرخي پله زندان کې د بندیانو د بایومټریک بهیر د درېدو په تړاو ریپورټونه ترلاسه کړي، خو پر حکومت غږ کوي چې د سولې پر وړاندې د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي او د بندیانو آزادولو برخه کې باید ولسمشر غني خپل فرمان عملي کړي. علم چې د بندیانو کومه پروسه چې مخکې د باګرام میدان او د پلي چرخي او په نورو مابسونو کې د بایومټریک لړۍ شروع شوې وه او په دې هکله کار روان و. ولسمشر هم څو ورځې مخکې فرمان ورکړی د 1500 بندیانو د آزادولو، خو متاسفانه چې دا پروسه اوس د خنډ یا د ځنډ سره مخ شوې ده او ځینې مشکلات او ستونزې ناخوالې پشکې پیدا شوي دي. د افغانستان پر ولسمشر باندې دا غږ کوم چې هغه پرېکړه چې د خپل افغانانو زموږ د بندیانو ورونو د هیله کېدلو په هکله تا فرمان صادر کړی دی، دا باید ژر تر ژره خپل پر هغه ژمنه او تعهد باندې ودرېږي او دا بندیان باید آزاد سي او سولې ته موږ هېڅ نوی خنډ نه غواړو. د سولې د پروګرام په ارتباط دا شرایط چې نن مساعد دي هېڅ کله بل وخت نه مساعد و او نه به مساعد سي. ټوله خنډونه چې د سولې د پروګرام دپاره ځنډ پیښوي باید لیرې سي. په دې کې هم حکومت، هم امریکا، هم طالبان باید سره کښېني، یو هماهنګي، یو همغږي منځته کړي. افغانستان خلکو ته دا فعلي وضعیت د زغملو نه دی. هره ورځ نو یو بیهوده جګړه ده خلاص چې روانه ده. د باګرام زندان په تړاو داسې ریپورټونه دي چې تازه ایران د کرونا ویروس له امله خپل هیواد څخه 2000 افغان زندانیان افغان حکومت ته سپاري او په اغلب ګمان دغه بندیان به د کابل په څرخي پله زندان کې ځای پر ځای کیږي چې د کار د زندانیانو اندېښنې ډېرې کړي دي. ولسمشر غني د یو فرمان له مخې د مالیې وزارت په تشکیلاتي جوړښت کې تغییرات راوړي دي. د دې فرمان له مخې د عوایدو ګمرکونو بودیجې ادارې چې تر دې مخکې ټولې چارې د مالیې وزارت پورې اړوندې وي تر دې وروسته به د مالیې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او ارګ ته به گزارش ورکوي. که څه هم په دې فرمان کې دا اقدام د شفافیت په هدف ښودل شوی، خو د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون د ولسمشر غني دا اقدام د اساسي قانون خلاف او د فساد متمرکز کېدو په هدف ګڼي او وایي دا کار د ولسي جرګې دی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ولسمشر غني دا کار له فساد سره د مبارزې پر ځای فساد نور هم زیاتوي. ولسمشر غني د یو تازه فرمان په اساس د مالیې وزارت په تشکیلاتي جوړښت کې تغییرات رامنځته کړي دي. د اشرف غني په دې فرمان کې راغلي چې په مالی چارو کې د شفافیت لپاره د عوایدو اداره، ګمرکاتو اداره او د خزینې او بودیجې اداره تر دې وروسته د مالیې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، خو د خپلو چارو راپور به د چارو ادارې له لوري ارګ ته ورکوي. د مؤثر مدیریت مالی او بودیجوي چارو کې د شفافیت لپاره د عوایدو اداره، ګمرکونو اداره
او د خزینې او بودیجې اداره دې د تشکیلاتي چارت په اساس د مالیې وزارت تر چتر لاندې ایجاد شي. د لومړۍ فقرې ادارې په خپلو اجراعاتو کې خپلواکه دي او د چارو ادارې له لارې به ولسمشرۍ ماڼۍ ته خپل راپور ورکوي. د مالیې په وزارت کې د ښه کاري موثریت، د شفافیت، د عوایدو د ښه راټولولو لپاره، د بودیجې د ښه مصرف لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په اساس ځینې ساختاري تغییرات راغلي دي. د دغو تغییراتو په اساس د مالیې په وزارت په چوکاټ کې 3 ادارې چې د عوایدو او اداره ده، د ګمرکاتو اداره ده او د خزاین و بودیجې اداره ده، او همدارنګه 2 معینیتونه چې هغه د همغږۍ منابعو، ارتباطاتو او د مالی چارو د سمون معینیتونه دي. په ورته مهال د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون غړي د ولسمشر فرمان له قانون سره په ټکر کې بولي. د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون رئیس وایي چې د اساسي قانون له مخې د ادارو ایجادېدل د ولسي جرګې له مسئولیتونو څخه ده. صلاحیت ایجاد و الغای واحدهای بودجوی از صلاحیت اختصاصی ولسی جرگه است. وقتی رئیس جمهور فرمان میده، من فکر میکنم که اکثریت فرامینش در تضاد مستقیم با قانون اساسی بوده و این فرمانشان در تضاد مستقیم با قانون اساسی است. جایی که قانون اساسی افغانستان صلاحیت داره، بحث لغو، تعدیل و ازدیاد یک اداره یا تشکیل مربوط صلاحیت‌های ولسی جرگه است. په ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکي بیا د وزارتونو مدغم او د نویو ادارو رامنځته کول د اساسي ستونزو د حل کار نه بولي. دوی وایي چې حکومت د مالی سیاستونه لرې کړي او ټینګار کوي چې په دې سره د حکومت یوازینی هدف د مامورینو ګوښه کېدل دي. متاسفانه اینا مسائل بسیار استراتژیک و اساسی را ایگنور میکنن یا پشت پا میزنن، میان تمرکزشان در قسمت تقسیم ادارات و از بین بردن وزارتخانه هست و هدف اساسی حکومت از این کار کاهش مامورینی است که در حکومت افغانستان کار میکنه. د ولسمشر غني د فرمان په اساس د مالیې وزارت تر چتر لاندې 3 ادارې داسې مهال ارګ ته په ګزارش ورکولو مکلفې ګڼل شوي دي چې تر دې مخکې د ارګ پر عملیاتي واحد ادارې د پروژو د انحصارولو او فساد نیوکې شوي دي. افغان حکومت د کرونا ویروس د تثبیت وسایل ترلاسه کړي او تر د وروسته به په کابل کې تشخیصیږي. د روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د تثبیت لپاره معاینات تر دې د مخه حالا تاستول خو اوس یې داسې امکانات ترلاسه کړي چې په کابل کې به د دې ویروس تشخیص کیږي. په ورته مهال د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت ته له ایرانه تازه راغلي 3 کسان د نامعلوم دلیل له امله مړه شوي دي، خو عامې روغتیا وزارت وایي یاد کسان د وسلوالو طالبانو حاکمیت لاندې سیمه کې دي او د دوی پلاوی سیمې ته تللی چې د وسلوالو طالبانو د همکارۍ په صورت کې به د یادو کسانو د مرګ ژوبلې د مرګ لامل روښانه شي. په ورته وخت کې په کابل کې د زازیو شورا ځوانانو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ماسکونو او لاسمالو د ویش کمپاین پیل کړی او له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. په نړۍ کې د کرونا ویروس له چټک خپرېدو سره هم مهال په افغانستان کې 340 پیښې ثبت شوي چې 2 مثبتې، 203 منفي او 15 نورې تر معایناتو لاندې دي چې ډېر ژر به نتیجه معلومه شي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه مشکوکې پیښې په 23 ولایتونو کې ثبت شوي دي او په تیرو 40 ساعتونو کې هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې. چارواکي وایي د کرونا ویروس د تثبیت لپاره به یې مخکې معاینات هالند هیواد ته لیږل، خو اوس یې داسې امکانات ترلاسه کړي چې په کابل کې به د دې ویروس تشخیص کیږي. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 340 مشکوک سمپله مرکزي لابراتوارو ته راغلي چې د هغې جملې نه 203 سمپلونه منفي، 22 سمپلونه مثبت او 15 سمپل نور د لابراتواري پروسیجرو لاندې دي چې هغه به تاسو سره شریک شي. د عامې روغتیا وزیر څو ورځې وړاندې د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د احتیاطي تدابیرو په هدف له لویو راټولېدنو، د ودونو تالارونو او حمامونو د بندېدو خبره کړې وه، خو لا هم نه ده عملي شوې. چارواکي اندېښنه لري چې هیوادوالې د لویو غونډو غیر ضروري راټولېدنو څخه منع کړي وه، خو لا هم دغه ناستې لیدل کیږي او په دې برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. وزیر صاحب ساعتنامه بعد از مفاهمه با وزیر صاحب تحصیلات عالی و تعلیم تربیتی بود که خوبتر است که به شکل فعالانه
مکاتب مسدود شود. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی به شکل فعالانه خوشبختانه بدون از اینکه واقعیت در ولایت باشه مسدود شد و ای که امتحان میگیره فکر نکنم در این قسمت وزارت تحصیلات عالی اگر په ورته وخت کې په کابل کې د ځاځیو شورا ځوانانو د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف د ماسکونو او لاسمالونو د ویش کمپاین پیل کړی دی. دوی له خلکو هم د ورته همکارۍ غوښتنه کوي. نن یو نوښت دی چې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې په کابل کې وکړ. په خلکو یې لاسمغان، ماسکونه او سنایټایزرز دغه وویشل. دا یو بساره اقدام دی خو دا جوت دی چې حکومت په یوازې تن په دغه مسله کې مخته نشي تللی. ولس باید همکار شي. دا د کرونا ضد کوم کمپاین چې موږ نن له خپلې ټولنې خپل د منطقې له مسجده شروع کړو د عامه پوهې په خاطر زموږ مقصد دا و چې د خلک پوه شي په دې کې دولت ته ډېر مسؤلیت متوجه دی. دولت تر اوسه پورې هغه باید څه کړي وای اول کې تدابیر نیولي وای نه ول نیولي. هغه د دې باعث شو چې افغانستان ته دا مرض را انتقال شي. تر چین وروسته ایران هغه هیواد دی چې د کرونا ویروس څخه زیات زیانمن شوی دی او په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو اندېښنې هومره جدي نه دي. خو اندېښنې دا دي چې هره ورځ له ایران څخه لسګونه افغان مهاجر خپل هیواد ته په زور او یا هم د دې ویروس له ویرې راستنیږي چې د دې ویروس د خپرېدو امکان یې ډېر کړی دی. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره سل بستریز روغتون جوړیږي. ولسمشر ماڼۍ وایي دغه روغتون د ملي پراختیا شرکت لخوا د هرات ولایت په اتمه ناحیه کې د خواجه عبدالله انصاري سړک ته څیرمه جوړیږي. د دې روغتون د جوړېدو هدف د کوویډ 19 یا کرونا ویروس مخنیوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د مجهز روغتون له نشتوالي شکایتونه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سرتیرو د کړنو په تړاو د جرایمو نړیوالې محکمې څېړنې دوی ته د زغم وړ نه دي. مایک پامپیو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل یو وار بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا د جنگي جرایمو له څېړنې سره مخالفت وښود. وایي واشنګټن چاته دا اجازه نه ورکوي چې د وګړو په هکله ناعادلانه قضاوت وکړي. نوموړی وایي که امریکایي سرتیري په دا راز جرایمو کې ښکیل وي باید په خپل هیواد کې محاکمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو تازه پیښې رابرسېره کیږي، د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي اجازه نه ورکوي چې د امریکایي ځواکونو د کړنو په تړاو یې څېړنې وشي. تازه ای بي سي نیوز په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو له هغو جرایمو پرده پورته کړې چې د دې ځواکونو له لوري په لوی لاس ملکي وګړي په نښه کیږي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې ویل د امریکایي سرتیرو د کړنو په تړاو د جرایمو نړیوالې محکمې څېړنې ورته د منلو نه دي. لکه څنګه مې چې مخکې ویلي وو بیا هم ټینګار کوم چې موږ د جرایمو نړیوالې محکمې له کړنو سره مخالف یو. هغوی دا صلاحیت نه لري چې زموږ د کارکوونکو په تړاو قضاوت وکړي. موږ به د خپلو سرتیرو پر وړاندې د هغوی ناعادلانه چلند ونه زغمو. مایک پمپیو وایي د جرایمو نړیواله محکمه سیاسي اړخ لري او د امریکایي سرتیرو په تړاو هر ډول څېړنه ورته د زغم وړ نه ده. نوموړی وایي که امریکایي سرتیري په دغه راز پیښو کې ښکیل وي نو متحده ایالات دا توان لري چې په خپل هیواد کې محاکمه کړي. په وروستیو کې د دې محکمې یو غړي زموږ د سرتیرو په تړاو د څېړنو غوښتنه کړې. موږ اوس مهال د دې موضوع څېړنه کوو. موږ به د هغه چا پر وړاندې چې زموږ د خلکو ژوند په خطر کې اچوي اقدام وکړو. که امریکایي سرتیري په دغه راز جرایمو کې ښکیل وي نو هغوی به خپله په امریکا کې محاکمه کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر داسې مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د جنگي جرایمو له څېړلو سره مخالفت کوي چې تازه د جرایمو نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې په افغانستان کې به په تیرو 19 کلونو کې د شوو جنگي جرایمو څېړنه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د دوو مشرانو ترمنځ جوړجاړي و منځګړیتوب ته چمتو دي. د ولسي جرګې رئیس د جرګې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د اداري پلاوي او په جرګه کې د هر ولایت د یو استازي په ګډون د دواړو مشرانو ترمنځ جوړجاړي ته چمتووالی لري. په ورته مهال د ولس استازو په یو شمېر ولایتونو کې د وسلو د ویشل کېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د دې موضوع د څېړنې غوښتنه یې وکړه.
د جرګې غړو همداراز د رایو په اکثریت پرېکړه وکړه چې د کرونا ویروس له کبله به تر دې وروسته په اونۍ کې یوازې د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډه کوي او په پاتې ورځو کې به کمیسیونونه خپلې چارې پر مخ وړي. د اشرف غني او عبدالله ترمنځ راپورته شوی کړکېچ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هر ولایت د یوه استازي او د اداري پلاوي په همکارۍ به د غني او عبدالله ترمنځ منځګړیتوب وکړي. وکیلانو وایي چې د دواړو مشرانو سیاسي مخالفتونو د هیواد پر وضعیت ناوړه اغېز کړی چې په وینا یې نور د دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښودل شي. وضعیت حکومت دوسره ما و شما تا حال که دوسره بود حال خود دو حکومت شده به افغانستان. من نظر من این است که تماما کارها را شورای ملی باید بمانه. سری از همین موضوع مهم ما و شما بحث بکنیم، در بین دو رئیس جمهور یک راه اصلاحی را پیدا کنیم. از هر ولایت یک وکیل صاحب انتخاب میشه، 34 وکیل با شمول هیئت اداری. انشالله ما میانجیگری را شروع میکنیم. د ولسي جرګې په غونډه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلو د ویش په اړه اندېښنه څرګنده شوه او د دې موضوع د جدي څېړنې غوښتنه وشوه. ارتباط نگرانی توزیع سلاح که در بعضی جاها سلاح توزیع میشه، کمیسیون امنیت داخلی هر چه عاجل موضوع را با مسئولین در میان گذاشته و عاملین کسایی که توزیع سلاح میکنن و بنجه قانون سپرده شود. د کرونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي په هدف وکیلانو غوښتنه درلوده چې د جرګې غونډې دې په اونۍ کې یو ځل وشي. دوی همداراز په بازارونو کې د بیو لوړوالی د اندېښنې وړ وباله او د لازمې پاملرنې غوښتنه یې وکړه. که موږ په هفته کې یو مجلس ولرو د دغه به دوه ښېګڼې وي. یو ښه والی به یې دا وي چې موږ به دا د وقایوي کار کړی، خدای نخواسته دا د مرض د انتقال په یو شکل مخنیوي به سوی. دوم هغه ده چې موږ به په دولت باندې فشاروالي باندې په نورو وزارت تجارت باندې په بازار کې چې څوک احتکار کوي په هغو باندې به د یو فشار غږ بیا همدغه ځای نه پورته کوو. اگر وضعیت این رقم پیش بروه بیشتر از اینکه کرونا مردم افغانستان رو بکشه بلکه قحطی میکشه. یعنی یک کسی که روز 100 روپیه کار میکرد او فعلا نمیتونه سری چوک بروه و 100 روپیه رو برای نان خود بیاره. او چگونه میتونه که یک بوجهار رو بخره؟ د ولسي جرګې رئیس غوښتنه وکړه چې ټول وکیلان به د کرونا ناروغۍ معاینات کوي او همداراز تر دې وروسته به یوازې په اونۍ کې یو ځل د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې جوړیږي. ما چند موضوع را خدمت وکیل صاحبا عرض میکنیم. یکی که تست و گرفتن نتیجه، چون نتیجه میگه وقتگیر است، ما کمیسیون صحت وظیفه میتیم که وزارت صحت عامه گپ بزنه که وکیل صاحبا یک چک شون. یک موضوع دوم صرف روزای چهارشنبه را مجلس عمومی میگیریم دیگه متباقی در کمیسیون ها. د ولسي جرګې دا پرېکړه د رایو په اکثریت تصویب شوه. با استثنای 23 کارت سرخ به تصویب رسید. د ولسي جرګې د پرېکړې په اساس تر یوې مودې به دغه جرګه یوازې په یوه اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ غونډه کوي او پاتې ورځو کې به کمیسیونونه خپلې چارې مخکې وړي. امریکایي ځواکونو د سولې تر هوکړې د مخه د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې پر افغان خاوره تر 200 ډېر بمونه غورځولي دي. د ولسي جرګې رئیس د جرګې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د اداري پلاوي او په جرګه کې د هر ولایت د یو استازي په ګډون په بخښنې سره د رسنیو د راپور له مخې امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو د فشار په هدف په 2019 میلادي کال او همداراز د 2020 میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې پر افغان خاوره سلګونه بمونه غورځولي دي. له وسلوالو طالبانو سره د تر هوکړې مخکې په جنوري او فبروري میاشتو کې امریکایي هوایي ځواکونو پر افغان خاوره تر 215 پورې بمونه غورځولي دي. امریکایي رسنۍ وایي د هیواد هوایي ځواکونو غوښتي دي چې په دې توګه پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي او دوی سولې ته تیار کړي. خو د بشري حقونو مدافع ادارې وایي د امریکا په هوایي بریدونو کې ډیره مرګ ژوبله ملکي کسانو ته اوښتې ده. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د چین او واشنګټن ترمنځ د کرونا ویروس د سرچینې خپرېدو په اړه پر یو بل د تورونو لړۍ ګرمه شوې ده.
چین ادعا کړې چې دغه ویروس امریکایي ساینسپوهانو جوړ کړی او د دې هیواد د استخباراتو په وسیله چین ته لیږدول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرامپ په خپل یو ټویټ کې کرونا د چیني ویروس په نوم یاد کړی و. د واشنګټن او چین ترمنځ د بیان ازادۍ او سوداګریز جګړه روانه ده او په دې لړ کې تازه بیجینګ د دریو امریکایي رسنیو ژورنالیستان له خپلې خاورې ایستلي دي. پوره تفصیل په دې ریپورټ کې. د چین او امریکا ترمنځ سیالي پر یو بل د کرونا وایرس د جوړولو او خپرولو تر تورونو ورسېده. بیجینګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د وړمې ورځې پر ټویټ چې کرونا ته د چیني وایرس خطاب کړی و توند غبرګون ښودلی دی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا باید د چین د بدنامولو پر ځای خپل کار سره کار ولري. د ډونالډ ټرامپ تر دغو څرګندونو وړاندې تېره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزارت یوه ویان د توطیې د یوې تیورۍ یادونه او ادعا کړې وه چې ګواکې کرونا وایرس د امریکا پوځ سیمې ته راوړی. چین چې د کرونا څپه پکې اوس په کېناستو ده او نوې ساه اخلي ویلي و چې کرونا وایرس امریکایي ساینسپوهانو جوړ کړی او CIA په چین کې خپور کړی دی. بیجینګ دا ادعا په 2015 کال کې په یوې طبي مجله کې دغه وایرس په اړه د خپرې شوې مقالې په استناد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر دغو ادعا وروسته له چین وغوښتل چې د ناسمو معلوماتو له خپرولو ډډه وکړي او د وایرس د خپرېدو پړه په نور ونه چوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو له کبله واشنګټن کې د چین سفیر هم احضار کړی و. پر چین سربیره روسیه او ایران هم څو ځله کرونا وایرس بیولوژیکي وسله بللې چې د امریکا لخوا د سیالو هیوادونو د اقتصادي ځواک د ځپلو لپاره کارول شوې ده. د کرونا وایرس پر سر لانجه یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدوده نه ده. تازه اروپایي ټولنې په خپلو پټو اسنادو کې چې رویټرز خبري اژانس کتلې ادعا کړې چې د روسي رسنیو ناسمو تبلیغاتو د دې ټولنې غړو کې دغه وایرس اقتصادي اغیزو ته لمن وهلې ده. د بیجینګ او واشنګټن ترمنځ لانجه یوازې تر کرونا محدوده نه ده بلکې دغه هیوادونه د سوداګرۍ او د یو بل خاوره کې د رسنیزو فعالیتونو برخه کې هم ستونزه لري. چین په یو تازه ځوابي اقدام کې د امریکا د دریو مخکښو ورځپاڼو واشنګټن پوسټ، وال سټریټ ژورنال او نیویارک ټایمز د خبریالانو د فعالیت اسناد لغوه کړي. کرونا وایرس اوس د نړۍ له 150 ډېر هیوادونو ته خپور شوی، تر 200 زرو ډېر کسان پرې اخته دي او لا 2 زرو ډېر نورې مړه کړي دي. او د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی غچ لا نه ده اخیستل شوی. د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني تازه بیا ژمنه کړې چې د سلیمانی د وژلو په غچ کې د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف پر نورو ځوابي اقداماتو غور روان دی. روحاني په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې په هیواد به ژر په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملګرو مننه کوم. پاتې شپه نیکمرغه. تر بیا.